د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود نوی پیغام رالیږلی دی. د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په یو پیغام کې اعلان وکړ چې د علماو پریکړه به آخري پریکړه وي. احمد مسعود غواړي چې له طالبانو سره لیدنه او خبرې هم وکړي. هغه ویلي علماو پریکړه به آخري پریکړه وي، څه چې علما ویل باید دواړه پر هغه قانع شو. احمد مسعود ویلي مونږه جګړه نه غواړو او دا پریکړه مو کړې چې باید طالبان د علماو خبرو ته غوږ ونیسي او څه چې په اسلام دین کې وي باید هغه ومنل شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر په یو غږیز پیغام کې اعلان وکړ چې د هېواد د علماو پریکړه له طالبانو سره جګړه پای ته رسوي. بي بي سي راپور ورکړی چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل پیغام کې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیا پرانیستلو اجازه یې نه ده ورکړې او ویلي دي چې طالبان په درواغجن ډول له زده کوونکو سره مخامخ خبرې کړې دي. د ښوونځیو دروازې یې تړلې دي. هغه زیاته کړه تر څو چې د علم او پوهې د زده کړې اراده، انګیزه او هیله وي، هیڅ استبداد او استبدادي ډله ستاسو پر وړاندې نشي درېدلی. احمد مسعود په دغه پیغام کې چې تېره شپه یې په خپلې رسمي فیسبوک پاڼې له لارې خپور کړ، تېر کال یې بد کال بللی او پر طالبانو یې تور لګولی چې د زور له لارې یې د سولې په برخه کې هڅې کړې دي. طالبانو خو د زور له لارې د واک غصب ردوي او د جمهوري سقوط، د داخلي سقوط او له جګړې څخه د خلکو د ستړیا پایله ګڼي. یوه جګړه چې هغه ادعا کوي پای ته رسېدلې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ.